سلامونه دوستانو په دې ویډیو کې یو ساده پروژه سره رسو او هغه دا چې د اډینو په وسیله باندې LED کنټرول کوو کې دې نه چې تینکرکټ کې سره ورسو تاسو یو ځل تشریح کوم په دې پروژه کې د کوډ په وسیله باندې غواړو چې LED روښانه کو بعد روښانه کولو څخه د یو څه مودې لپاره روښانه وساتو بعد د مشخصې مودې نه وروسته غواړو چې LED ګل کوم په دې پروژه کې څو قدمونه موجود دي اول دا چې د LED روښانه کول یو بعد د دینه په کوم شکل باندې کولای شو چې هغه LED تر دومره مشخصې مودې پورې 2 ثانیې 3 ثانیې 10 ثانیې روښانه بعد دا غینه څنګه کولای شو چې اډینو ته وایو چې دغه LED ګل کړي البته زه نه غواړم چې په دې ویډیو کې د LED په اقسامو باندې خبرې وکم او یاد لرئ چې LED څه شی دی په کوم شکل باندې یعنی کومه پروسه د LED په داخل کې سره رسیږي ترڅو LED مونږ ته روښنايي راکړي یا LED په کوم ځایونو کې استفاده کیږي که څوک غواړي چې په دې موضوع باندې په دقیق شکل باندې ځان پوه کړي چې زما بل ویډیو د LEDs په اړه باندې هغه ته مراجعه وکړئ راځم د تینکرکټ د خي خوا څخه برډ بورډ انتخابوم البته د برډ بورډ په اړه باندې زه مکمله ویډیو لرم که تاسو غواړئ چې برډ بورډ په کوم شکل باندې کار کوي زده کړئ نو کولای شئ چې هغه ویډیو ته مراجعه وکړئ بعد د هغې څخه اډینو راخلم غواړم په دې ویډیو کې LED د اډینو په وسیله باندې کنټرول کو LED راخلم برډ بورډ په سر باندې ځای پر ځای کوم کله چې تاسو په LED باندې کلیک کړئ تاسو دا یو کړکۍ خلاصيږي کولای شئ چې د دې ځای څخه LED رنګ انتخاب کړئ مثلا شین غواړئ آسماني غواړئ او یا هم سپین غواړئ سپین فکر کوم چې ښه ښکارېږي په همدې شکل باندې تاسو کولای شئ چې خپل LED ته نوم ورکړئ زه وایم چې LED اول نوم ورکړو رنګ مې انتخاب کړو بعد له دې چې LED مو د برډ بورډ په سر باندې ځای پر ځای کړ د LED سره غواړم یو مقاومت هم وصل کړم ولې غواړم مقاومت وصل کړم د دې په خاطر باندې چې د LED نه د زیات جریان مخنیوي وکړو که چیرته د LED نه زیات جریان تیر شي د LED د سوځېدو امکان دی که امکان زیات هم نه هغه مدت چې LED کولای شي په نورمال شکل باندې دوام ورکړي چې د LED هغه مدت 10 کاله دی یعنی 10 کاله کولای شي چې تاسو LED بدون کوم نقص نه استفاده کوي یو نورمال LED دا هغه عمر راکمي د دې په خاطر باندې زه غواړم چې د LED سره مقاومت وصل کړم LED دوه قطبونه لري مثبت تاسو چې کله ماوس را دې په سر باندې تاسو ته خېدا کاګه کوم خپه چې ده کاګه خپه چې ده انود دی او مستقیم خپه کاتود دی یعنی انود مثبت قطب کاتود منفي قطب زه غواړم چې مقاومت د LED د منفي قطب سره وصل کړم په دې شکل باندې لکه تاسو چې په سکرین باندې ښکاري اما تاسو کولای شئ چې دغه مقاومت په دې شکل باندې د مثبت قطب سره وصل کړئ هیڅ فرق نه کوي زه غواړم د منفي قطب سره وصل کړم اوس نو زه غواړم چې خپل LED ته انرژي ورکړم پس اوس زه غواړم چې د اډینو مثبت او منفي قطب د اډینو سره وصل کړم منفي قطب راغلو د اډینو په سر باندې GND د ګراوند معنا لري منفي قطب معنا لري دا غي سره وصلو په دې شکل باندې د ګراوند ما یو وای راواخیسو د برډ بورډ د منفي قطب سره مې وصل په دې شکل باندې د منفي علامه تر مخې چې کوم پینونه تاسو ښکاریږي په دې امتداد باندې په افقي امتداد باندې هغه ټول منفي دي زه غواړم چې د LED منفي قطب راواخلم د برډ بورډ د منفي قطب سره وصل کړم البته چې موږ منفي قطب همیشه په تور لاین باندې خو حقیقت کې هم تور لاین وي نه په خاطر باندې زه لازم دي زین رنگ انتخابوم تور رنگ LED منفي قطب موږ د اډینو د منفي قطب سره وصل کړ چې د LED مثبت قطب د اډینو سره وصلول اما مثبت قطب نشو کولای چې په مستقیم شکل باندې چوندل ته تاسو ویني 15 ولټ د دې سره وصل کو ولی ځکه کله 15 ولټ سره وصل کو په دوامدار شکل باندې LED ته انرژي ورځي او دوامدار شکل باندې LED روښانه پاتې کیږي زموږ هدف ته دی ویډیو څخه دا دی چې د کوډ په وسیله باندې دغه LED تر یو مشخص وخت پورې روښانه وساتو بعد دغه نه ګل کو نو د دې په خاطر باندې زه غواړم چې دا LED د اډینو د ډیجیټل پینونو سره وصل کړم په دې شکل باندې د څلورو سره مې وصل کړو بعد له دې زه د لاین رنګ انتخابوم رنګ مهم دی د دې په خاطر باندې چې مشخص شي په کوم لاین کې دوامدار انرژي ده په کوم لاین کې سیګنال دی او کوم لاین منفي قطب عموما د سیګنال لپاره عموما هغه وایرونه چې د ډیجیټل پین سره وصل دي زه آسماني رنګ انتخابوم پس آسماني رنګ انتخاب بعد له دې زه راځم
غواړم چې کوډ ولیکم کوډ باندې کلیک کوم د دې ځای راځم د بلاکس په ځای باندې ټیکسټ انتخابوم کانټینیو انتخابوم د کړکۍ کې مونږ کولی شو چې خپل کوډ ولیکو زه غواړم چې دا کوډ پاکم د سره کوډ ولیکم تاسو په یاد ولرئ د اډینو په کوډ کې مونږ دوه بخش لرو یو بخش ته void setup ویل کیږي په دې شکل باندې لیکل کیږي دوهم بخش void loop ته په یاد ولرئ void setup void loop همیشه په اډینو په کوډ کې موجود دی بدون د دې امکان لري چې تاسو کوډ ولیکئ void setup په دې شکل باندې شروع کیږي وړوکی قوس لري دوه دانې بیا د هغې نه متوسط قوس لري void loop هم اول دوه دانې کوچني قوسونه لري بعد د هغې نه لوی متوسط قوسونه لري د متوسط قوسونو په داخل کې د void setup او void loop په دواړو کې موږ خپل کوډ لیکو یعنې په دې شکل باندې په void setup کې موږ څه انتخابو په void setup کې هغه وسیلې چې موږ د اډینو سره وصل کړي هغه عناصر چې موږ د اډینو سره وصل کړي دي اډینو ته وایو چې دا زموږ انپوټ دی که آوټپوټ یعنی آوټپوټ په دې معنا باندې چې دغه عناصرو ته تاسې انرژي لیږئ او یا پرې انرژي قطع کوئ او انپوټ دې ته وایي چې د هغې عناصرو نه تاسو انرژي اخلئ په هر صورت باندې اوس دلته په آوټپوټ باندې خبرې کوو په راتلونکي کې په انپوټ باندې هم په تشریحي ډول باندې خبرې کوو پس زه دلته وایم چې زما د اډینو سره یوازې دلته یو عنصر وصل دی هغه د LED زه اډینو ته وایم چې زما LED آوټپوټ دی په کوم شکل باندې زه ورته ویلی شم زه وایم چې پن موډ د پن حالت معنا ورکوي پن موډ دوه فاکتورونه لري اول فاکتور چې دی تاسو ورته پن مشخص کوئ پس LED زموږ دلته د کوم ډیجیټل پن سره وصل دی څلورم سره څلور لیکئ بعد د هغې نه LED زموږ کوم ډول عنصر دی آوټپوټ دی زه وایم چې آوټپوټ همدومره void setup کوډ زموږ خلاص شو البته په یاد ولرئ چې په void setup کې کوم کوډ موږ لیکو هغه یوازې او یوازې د یو ځل دپاره رن کیږي void loop کې چې کوم کوډ موږ لیکو هغه په دوامداره شکل باندې رن کیږي void loop کې زه خپل کوډ لیکم زه څه غواړم زه اډینو ته وایم چې ما ته دغه LED روښانه کړه څنګه ورته ویلی شم ډیجیټل رایټ ورته وایم ډیجیټل رایټ په دې معنا باندې چې دغه پن ته یو مشخص پن ته ماته سیګنل ولېږه ډیجیټل رایټ سیګنل لیږم کوم پن ته لیږم ادرس ورکوي ورته څلورم پن ته کوم ډول سیګنل لیږي یعنی انرژي ورکوي څلورم پن ته یا پې قطع کړي زه وایم چې چون زه غواړم چې LED روښانه کړم بس انرژي باید ورکړم نو زه ورته وایم چې های په دې معنا باندې چې دغه پن ته انرژي ورکړه 15 ولټ البته بعد له دې نه زه اډینو ته وایم چې ما ته دغه پن تر څومره وخته پورې روښانه وساتي زه غواړم چې دغه پن تر 1 ثانیې پورې روښانه وساتي پس ډیلی ورته وایم ډیلی په دې معنا باندې چې تر څومره وخت پورې دغه پن ته انرژي دوامداره ورکړي زه تر 1 ثانیې پورې البته اډینو کې همیشه البته اډینو په ملي ثانیې باندې کار کوي پس زموږ 1 ثانیه 0 ملي ثانیې کې دې په خاطر باندې زه 0 لیکم بعد له 1 ثانیې روښانه کولو نه اډینو څه وکړي زه وایم چې ما ته دغه LED ګول کړه پس زه وایم ډیجیټل رایټ بیا هم په هماغه شکل باندې زه سیګنل لیږم کوم پن ته ادرس باید ورکړم څلورم پن ته لو یعنی انرژي په دې پن باندې قطع کړه بعد له دې باید څه وکړي اډینو ته زه وایم چې کله دې ګول کړو LED بعد د هغې نه تر 1 ثانیې پورې صبر وکړه پس زه تر 1 ثانیې بیا ورته وایم چې صبر وکړه اوس نو اډینو څه کوي اډینو ډیجیټل رایټ په وسیله باندې څلورم پن چې کوم دی هغې ته انرژي ورکوي تر 1 ثانیې پورې 0 ملي ثانیې یعنې 1 ثانیه بعد د هغې نه ډیجیټل رایټ بیا سیګنل لیږي څلورم پن ته څلورم پن دلته دی څلورم پن ته او د سیګنل په وسیله باندې په څلورم پن باندې انرژي قطع کوي لو انرژي قطع کول های انرژي ورکول لو انرژي قطع کول بعد د انرژي قطع کول نه تر 1 ثانیې پورې انرژي قطع ساتي او بعد دغه نه په دوامداره شکل باندې بیا اډینو د سر نه شروع کوي ډیجیټل رایټ څلورم پن ته انرژي ورکوي یو انرژي ته دوام ورکوي بعد دغه نه په څلورم پن باندې انرژي قطع کوي بیا یو ثانیه صبر کوي په همدې شکل باندې دوامداره په void loop کې چې موږ کوم کوډ لیکلی په void loop کې چې موږ کوم کوډ لیکلی دوامداره جریان کوي اوس راځو سټارټ سیمولیشن په عمل کې ګورو زموږ کوډ خطا لري خطا څه شی دلته موږ ته وایي output was not declared in the scope output کې موږ چیرته اشتباه کړی output وګورئ موږ غلط لیکلی که تاسو چیرته په سپیلنګ کې اشتباه وکړئ اډینو تاسو ته وایي چې ستاسو سپیل غلط دی
آوټپوټ اوس صحیح شو رن کوم یې وینئ LED د یوې ثانیې دپاره روښانه کېږي د یوې ثانیې دپاره ګل کېږي که چېرته تاسې غواړئ چې نه د نیمې ثانیې دپاره روښانه کړئ او ګل یې کړئ سټاپ سیمولیشن نیمه ثانیه زموږ 500 ملي ثانیې کېږي 500 ملي ثانیې لیکم 500 ملي ثانیې رن کوم اوس نو نیمه ثانیه LED روښانه کېږي ګل کېږي زه غواړم چې د دې نه هم ډېر روښانه ګل شي وایم چې د یوې ثانیې لسمه برخه یعنې 100 ملي ثانیې د روښانې 100 ملي ثانیې د ګل وي په دې شکل باندې تاسو ګورئ چې روښانه کېدل او ګل کېدل سرعت زیات شي اوس نو زه دلته غواړم چې زه نقطو ته اشاره وکړم فرض وکړئ چې زه د دې ځای نه کامه پاکوم رن کوم کوډ رن کېږي نه کوډ رن نه شو ځکه چې دلته تاسو وایي تاسو په کوډ کې اشتباه کړې باید سیمی کالن د هرې جملې په اخره کې وجود ولري د هرې جملې په اخره کې تاسو سیمی کالن ګورئ یا زه ډیجیټل رایټ کې ډي غټه لیکم ډي کیپیټل لیکم رن کوم رن کېږي نه ولې د اډینو کومې خپلې جملې چې د هغه باید په هغه شکل باندې ولیکل شي لکه څنګه چې اډینو تاسو ته وایي یا مثلا په ډیجیټل رایټ کې ډبلیو زه کوچنی لیکم رن کوم بیا هم نه رن کېږي زه تاسو دلته اشاره کوي چې ډیجیټل رایټ اډینو ونه پېژندله دې په خاطر باندې بیا ډیجیټل رایټ ولیکم اوس یې رن کوم رن کېږي په دې شکل باندې په دې ځای کې د دې ویډیو درس پای ته ورسېده تر راتلونکي درسه پورې په خدای باندې سپارم ښه وخت ولرئ